پخڅه به حلال کو لمونه به خوړل او په زیړ غوړ به پیاله کې څښل کوي خلک تېر شوي وو مخکې. مخکینۍ کلاګانې نظر اوس کلاګانو ته کلکې دي ځکه کلکې دي چې هغه خاوره په غوایه پښې ده. تقریبا 1500 کاله مخکې د دې کلې تهداب ایښودل شوی دی او د پاکستې په سر به 2 جوړه غوایه تېرېدل. ډېره جالبه ده هېوادوالو. اوس 80 سانتي 50 سانتي او 70 سانتي د دې زیات نه دی. سلامونه درنو هېوادوالو، ستړي مه شئ، وختونه مو په خیر. یو ځل بیا مو زه شینکای احمدي هرکلی کوم. کلیوالي سیمه ده، نجار او کاریګر بوخت دي تر څو یوه کلا جوړه کړي. د کلا په پخڅو باندې بوخت دي، فکر کړم تر مایه پوشتې پورې رسولې. مایه پوشته بیا هغه پخڅه ده چې تر هغې پورته پخڅې نه ویل کېږي او بیرغ پرې درول کېږي. زه ورځم له دوی سره خبرې اترې کوم. دغه خاټې په اړه راته ووایه، دا څومره وخت پخوئ، څومره وخت کې پخېږي، څه وخت یې خوشتوئ؟ اول خاوره ورته تیاروو، کله چې خاوره تیاره شي بلکل د هغه نه وروسته بیا اوبه کې اچوو. د اوبه نه وروسته بیا یې په هغه په پښو باندې پخوو. په پښو باندې پخوئ؟ پښو باندې پخوو. مخکې خلک به په غوایو باندې کول. د پخوانیو کلاګانو څخه یعنې فرق دا دی چې مخکې په غوایو باندې اوس په پښو باندې دي. اوس په پښو باندې. او مخکینۍ کلاګانو نظر اوس کلاګانو ته کلکې دي ځکه کلکې دي چې هغه خاوره په غوایو پښې ده. اوسنۍ نازکې دي. اوسنۍ نازکې دي. ولې نازکې شولې؟ ولې په غوایانو باندې نه خوشتېږي دا خاوره؟ غوایه نشته اوس، کم شوي دي. شته دي، کم دي. بلکل. پخه خټه، دغه پخه خاوره څه ډول معلومه کړو چې دا پخه ده؟ پخه د ده معلومېدل داسې دي چې کله خاوره ښه پخه وي بلکل بیل یې نه نیسي
دا یوه بالکل او پخڅه ښه ودارې لویږي نه. یعنې د دې ته مخه چې موږ تاسو په خټه خوشته کړو او ولاړ شو پخڅه ورباندې وهو، د دې ته مخکې باید موږ څه ډول معلومه کړو؟ په چارې باندې نسري کښې اول خاوره اړې وي، بیا یې سرمالې وي، وروسته د سرمالېدو نه دا کیسه درته ونه کړله تا ویل چې مثلا موږ وچه خاوره راوړو اوبه پکې واچوو خیشته یې کړو، څومره وخت دلته به پرته وي وروسته د هغې نه پخڅې تر جوړولو؟ ماسپښین یې خوشتي وو، ګیز یې وایو. فقط همدغه اوبه وچه خاوره، نور خو څه نه پکې ګډېږي؟ نور یې څه هم نه پکې ګډېږي. د پخوانیو کلاګانو نجارانو به په پیاله کې ژیړ غوړ څښل، دومره انرژي یې غوښتله. تاسو څومره انرژي درنه غواړي؟ د میږ انرژي شته ده، میږ هم ښې غذاوې خوري ورته. څه شی ورته خورئ؟ څه شی ورته خورئ؟ داسې ډېر هغه دی لکه چې کله پاچا وایې؟ نه، کله غوښه، کله لوبیا، کله نخود، کله دا شیان ورته خوري. ښه، ډېر ښه. پخوانۍ کلاګانې به چې وې ما د معلوماتو په اساس به درته وایم، په راکټ به ممکن تاثیر نه وی ورباندې کړی. اوس څه ډول دی؟ اوس هم کلکې دي، ځکه کلکې دي. دا خاوره چې ده دا ځان ته یو خوبایي لري، نظر هغو ځایو ته چې هغه پاخه دي، پاخه تعمیرونه یا پاخه ځایونه هغه زر ړنګېږي. د دو مقاماتو زیات ده. بالکل. کار هم څومره سخت دی معلم صاحب؟ کار خو د خټو کار خو سخت وي، سخت دی. او سړی سخت مخته کوي؟ سړی سخت مخته کوي، تکړه غښتلی. ډېر کسان وایي چې دغه سخت کار وشي بیا هغه ناروغۍ ترې ځي. تاسو څه ډول یې؟ کوم وخت ناروغ شوي په دغه وخت کې؟ یاره نه، ما چې دا کار شروع کړی دی بس نه یم مریض کړی، مخکې به مریضېدم ډېر. ښه، یوه بله پوښتنه معلم صاحب، د پخوانیو کلاګانو د دې کلاګانو فرق هم یو څه واضح کړله، هسې په عمومي شکل ووایې د دې فرق څه دی؟ د کومو کلاګانو؟ د پخوانیو کلاګانو د سور او لوړوالي په باره کې راته وایې، کلکوالی خو هغه دې معلوم شولو. مخکینۍ کلاګانې سور به هم ډېر وو. تر څو پورې به و سوروالی سور یې؟ هغه تفاوت و، متر د متر نه ډېر دومره خو به وو. اوس شپېته سانتي، 50 سانتي، 70 سانتي، د ده زیات نه دی. د دې لوړوالی څه ډول دی؟ لوړوالی مخکې به خلکو ډېرې لوړې پخڅې ویلې، کلاګانې به یې لوړې وي، اوس ټیټې دي. د دې علت څه و مخکې به یې چې لوړې کلاګانې وهلې؟ بس نو دا یو دا مخکې لورېدل. ستړی ماشاءالله ته هم جوړې صحت ښه دی؟ نوم مبارک دی؟ نوم یې سیف الله دی. سیف الله خانه. زه د معلم صاحب سره غږېدلم چې د پخڅې ولې کلاګانې لوړې جوړولې، تا چې هغه خلک ډارېدل، اوسني خلک نه ډارېږي؟ څه پې پوهېږې؟ ته دغه ته راشه لږ کیسې خو تاسو هم وکړمه. معلم صاحب ته هغه وخته پورې پخڅه جوړه کړه. ښه، سیف الله خانه تا څومره وخت کې دغه کار کوې؟ ما تقریبا 15 کاله کېږي. اوس څو کلن یې؟ اوس 22 کلن یم. ډېر ځوان پاتې شوی یې. زور د خټو د سخت کار دی؟ والا سخت کار دی. دلته تاسو سیستم څه ډول دی؟ روزانه کوئ، اجاره کوئ؟ نه، موږ روزانه ده. روزانه څو ده اوس وخت کې؟ 400 افغانۍ. اجاره کېږي که څه ډول دی؟ نه، ښه دی، چاره کېږي. یوازې همدغه کار کوې؟ یوازې همدغه کار کوم. معلم صاحب څنګه دی؟ سخت دی که نه؟ ښه دی. ښه دی؟ ورسره خوشحاله یې؟ ډېر خوش اخلاقه معلومېږي. خوش اخلاقه. یا معلم دی؟ معلم خو ډېر خوش اخلاقه دی. ورسره خوشحاله یې؟ ښه، ډېر ښه. تاسو خپل کار وکړئ، زه به یو څو تصویرونه واخلم که مو خوښوي. سمه ده. معلم صاحب که په آخر کې د یو لنډ پیغام راته ووایې هېوادوالو ته، هغه به څه وي؟ اول پیغام یې دا دی چې ټول باید هغه نه دي چې ښځې باید تعلیم ته مخه وکړي، ځکه هر کار چې مخته ځي کوم مملکت ځای په مخته ځي پیشرفت کو هغه په تعلیم باندې کو. که چېرې په مملکت کې په کوم ځای کې تعلیم نه وي هلته پیشرفت هم امکان نه لري. ناممکن دی. اول پیغام یې دا دی چې باید تعلیم وکړو.
درنو هیوادوالو د وردګو ولایت چک ولسوالۍ آبکزار دره ده. دا د چینې کلی دی. مخامخ کلا ګورئ چې د چینې د کلي له ایجاد سره هممهاله رغول شوې ده. تقریبا 1500 کاله مخکې د دې کلي تهداب ایښودل شوی دی. ورځم د دې کلي له سپین ږیرو سره غږېږم، د دې کلا تاریخي کلا په اړه ورسره خبرې اترې کوم. د تر څنګ اوس هم خلک کلاوې جوړوي. تاسو موږ خپرونې پایل وکتلو، له هغې سره دې فرق څه دی؟ د دې خاوره څه ډول کلکه شوې، د هغې څه ډول کلکه شوې؟ درنو کتونکو، د کلي مخور مشران را سره شته دي. ورځو دننه کلا ته. حاجي صاحب په ډېره تاریخي کلا کې ولاړ یو، د دې په اړه راته ووایه. دا کلاګانې څه وخت ویل شوي دي؟ چا ویلي دي؟ څه ډول یې ویلي دي؟ دا کلا 1500 کاله ته مخ جوړه شوې ده. د چینې کلی اول تاریخ په دې کال نه جوړ شوی دی. یعنې دغه کله چې جوړ شوی دی اول کلی کلا دا وه؟ کلا دغه ویل شوې ده. او خاوره به یې په غوایو کلبه پخوله، بیا به یې تلله په اوده کې به یې ایښوله، بیا چې اوبه به یې خسې وې بیا به بیا وتلله، بیا به بېرته یې وړه اوده ته. یعنې تاسو هغه پخه خټه معلومه کړي؟ څو پخه خټه معلومه کړو. او وخت به چې اوبه ونه خستې بېرته هماغه رقم وخته، بیا یې پخڅه ته ویله. او د پخڅې په سر به یې 2 جوړه غوایه تېرېدل. ډېره جالبه ده هېوادوالو. او 2 جوړه غوایه پې تېرېدل. خو 1500 کاله کې اوس بارانو ویلې ده سر 1500 متره ارتفاع وه. د یوې پخڅې لوړه ارتفاع. سور یې څومره و؟ سور یې 2 متره و. د اوسنیو سور 15 سانتي 50 سانتي 50 سانتي د هغه قوي خلک تېر شوي وو، تاریخي کارونه یې کړل. هغې به څه ورته خوړل؟ داسې ما اورېدلي چې ژیړ غوړ په پیاله کې څښل. ژیړ پسه به حلال کو، لمونه به خوړل، او ژیړ غوړ به په پیاله کې څښل. قوي خلک تېر شوي وو مخکې. د اوسنیو کلاګانو سره فرق څه دی؟ د اوسنیو کلاګانو سره فرق دا دی چې دا کلا خو پخه ویل شوې ده، پخه کارونه شوي دي، پیشیني پخه خلک تېر شوي وو. اوس 50 سانتي سور ولا ورکولی شي، ته دوی زیات نشي ورکولی. پخوانیو خلکو ولې داسې غټې کلاوې جوړول؟ ډېرې په مشکله باندې جوړېږي. پیشاني خلکو خو داسې غټې کلاوې جوړول، پیش به غردۍ لوېدلې، او دا له داسې دروازه وه، یو زنځیر به چې ښه قوي سړی نه و زلپۍ ته نشو ورسولی. یو زنځیر زلپۍ ته نشو ورسولی. قوي خلک و، قوي مخلوق دلته تېر شوی. خو افغانستان کې ډېر قوي تاریخ لرل. حاجي صاحب دې کلاګانو ته به 4 برجونه ورکول. پارک کنج کې به یو برج و. د دې برجو څخه څه ډول ګټه اخیستل کېده؟ د برجو څخه دا ګټه وړاندې به ځو. داسې ګټه واخیستل کېده چې د مخکې دلته غدۍ لوېدلې پیش وي. تی دا لوړ برجونه چې ورکول، 2 متره د کلي د کالې ارتفاع وه. بلکل. او دی ته داسې زنځیر دلته و، داسې دروازه وه چې په قوي سړی به نه و زلپۍ ته نشو ورچولی. او داسې قوي خلک وو چې دغه خاوره به چې پخه که په اوده کې به یې ایښوه، واوره به یې تلله، بیا په اوده کې که چې اوبه به خسې وې بیا وړله، بیا به بیا پخوله. دا برج چې دی د دوی ګټه څه ده؟ څه ګټه لري؟ د دوی ګټه خو پېښ داسې وو چې دغه خلکو غدۍ لوېدلې، دا په دوی کې به ورناست وو. د اول تاریخ د چینې چې جوړ شوی دی، کمین یې دا و. تاریخ د چینې جوړ شوی، اول کلا دغه ویل شوی. د دې کلي په اړه خو معلومات ترلاسه کړل چې دا کلا جوړه شوې 500 کال تاریخ لري. 500 کال تاریخ لري. د کنجونو کې برجونه ورکول، د برجونو ګټه دا وه چې دوی کله غله لوېدل یا غدۍ وې، دلته په کمین کې ورته ناست او ورته کتل. دا غرنۍ سیمه وه، خو مخکې دلته آبادي د دوه کالې ته مخ نه ده شوې. بلکل. همداسې به مخکې لاړ شو. بلکل. ډېر قوي برجونه هم جوړ کړي دي. ډېر قوي برجونه د خو بارانو ویلي دا 2 جوړه غوایه به په ژغ په هغه باندې 2 متره سور و، جوړه په هغه کال رې کېدل. بلکل.
درنو هېوادواله په واقعیت سره ډېره تاریخي کلا ده. ځینې په اصطلاح چې په راکټ باندې یې هم وولې ممکن ړنګه نه شي. تاسو دې کلا فرق ولید. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. زموږ هغه خپرونه مو هم وکتله، داسې ویلی شم د خپرونې هغه برخه مو وکتله چې اوس هغه خلک کلاګانې جوړوي. د هغې فرق مو له پخوانیو تاریخي کلاګانو سره وکړ. هغه کلاګانې چې 500 کاله تاریخ لري، هغه کلاګانې چې 500-600 کاله مخکې جوړې شوي دي. فرق مې وکړو، د نجارانو هغه تکړهتوب مو وکړو، د دې نجار فرق څه و، د هغې نجار فرق څه دی. ټوله خپرونه مو راسره وکتله. زه غواړم خپرونه همدلته راټوله کړم. تر بیا او بلې خپرونې چې زه شینکای احمدي ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تر هغه وخته مو په پاک او عظیم رب سپارم. د الله په امان ښې چارې.